د ډرون کامرو په هغې کې باید یادونه وکړو د جواز په مقابل کې 100,000 افغانۍ مالیه ورکوي او نور چې دي راوړل چې دي د ډرون کامرو یا تولید چې دی هغه به یا د وزیر صاحب امر لري او یا به د معین صاحب د ارشد امر لري. هغه کسانو چې مخکې د ډرون کامرې استعمالولې اول خو د ټولو نه موږ هیله امید دا دی چې هغه باید راشي دلته خپل جواز ترلاسه کړو. کامرې به ضبط کېږي نو ټول افغانستان کې دا پروسه د تطبیق وړ ده. د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي چارو ستر معاینیت اړوند د جرمونو د کشف او پر وړاندې د مبارزې عمومي ریاست د ډایاک عمومي مدیریت وایي د نوي طرز العمل له مخې په ټول هیواد کې د ډرون کامرو پر استعمال بندیز لګېدلی او هر هغه څوک چې له یاد قانون څخه سرغړونه وکړي له جدي قانوني چلند سره به مخ شي. امنیتي ډرون کامرې دي د هغو څخه استفاده کړل راوړل یې او دغه موضوعات د دغه مربوطه مدیریت پرې مربوط کیږي. په هغوی کې موږ په طرز العمل کې چې اجازه لرو یعنی خلکو ته موږ اجازه ورکوو هغه د هغو جملې څخه یو د هوټلو والا دی چې هغه کولی شي د دغو امنیتي کامرو څخه استفاده وکړي. هغه هم دوی بررسي خدمات عامې ته پر ما بخلي او قانوني ته مراحل به شروع کوي. هغه د موږ د کشف جرایم عمومي ریاست کسان به ځي دغه هغه د استفادې ځای به ګوري او دوی به دولت ته د یو کال په د جواز په مقابل کې 100,000 افغانۍ مالیه ورکوي او دوی چې دي نشي کولی چې تر 10 مترو لوړه ارتفاع پرې د دوی څخه استفاده وکړي. د ډایاک عمومي مدیریت زیاتوي اوس مهال یوازې د ودونو هوټلونو مالکین کولی شي د ځانګړو شرایطو له مخې له ډرون کامرو استفاده وکړي چې د جواز ترلاسه کولو په بدل کې به 100,000 افغانۍ حکومت ته ورکوي. هغه کسانو چې مخکې د ډرون کامرې استعمالولې اول خو د ټولو نه موږ هیله امید دا دی چې هغه باید راشي دلته خپل جواز ترلاسه کړو. یعنې که هغه کوم شرایط چې موږ ورته لرو په طرز العمل کې دي که په هغو باندې دوی برابر وو د موږ کسان چې دي هغه ساحه ګوري هغوی باید راشي جواز ورته واخلي. هغه څوک چې په شرایطو نه دي برابر یا په طرز العمل کې ورته اجازه نشته هغوی نشي کولی چې د دغو ډرون کامرو څخه استفاده وکړي. نو هغه که کوم څوک استفاده هم پرې کړي هغه به یا د وزارت د کورنۍ چارو د وزارت مقام امر لري یا به د معین صاحب د ارشد یا د موږ د کشف جرایم د عمومي ریاست امر به لري. او کوم کسان چې مخکې اخیستي دي او په هغه شرایطو هغه نشي پوره کولی شي دوی خپلې هغه واپس بیرته مغه شرکتو ته ورکړو. یعنی که څوک جواز ونه لري هیڅ چاته هم اجازه نشته ده چې دوی استفاده ترې وکړي هغه که یوټیوب والا دي او که نور سایلبین دي بدون له هوټلو والا څخه هغوی به امر لري بیا وروسته کولی شي د هغو څخه اجازه هغه استفاده وکړي. د یاد مدیریت د معلومات له مخې هغه کسان چې غواړي ډرون کامرې له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته راوړي باید یا د کورنۍ چارو وزیر رسمي امر ولري او یا هم د امنیتي چارو ستر معاینیت د معین له اجازې برخمن وي څو د ډرون کامرو واردات او پلور ترسره کړي. او نور چې دي راوړل چې دي د ډرون کامرو یا تولید چې دی هغه به یا د وزیر صاحب امر لري او یا به د معین صاحب د ارشد امر لري چې دوی دغه ډرون کامرې راوړي او دلته خلکو ته ورکړي او خلک استفاده وکړي یعنې خرڅ یې کړی شي پرې. نو هغوی نشي کولی چې بدون د دغو کسانو د اجازې څخه دوی کامرې راوړي. مسؤلین همداراز له هغو کسانو غواړي چې ډرون کامرې لري
خو د نوي طرز العمل له شرایطو سره برابر نه دي. خپلې کامرې بیرته هغو دوکاندارانو ته وسپاري چې ترې اخیستې دي. او پروسه خو ټوله په دغه خاطر باندې ده چې د طرز العمل خو چې دی دا خو تر یوې خاص ساحې پورې محدود نه دی. په ټول افغانستان کې دا د تطبیق وړ دی او موږ په 34 ولایتو کې د دایاکو معاینتونه لرو، نو هغوی هم په دغه طرز العمل مطابق کار کو او ورځنۍ چارې په مخ وړي. نو په ټول افغانستان کې دا پروسه د تطبیق وړ ده او نور چې نه لري هغوی باید راشي جواز واخلي، او که څوک د دوی څخه استفاده کو جواز ونه لري هغوی نه به سببیه قانوني چلند کیږي، کامرې به ضبط کیږي. نو ښه دا ده چې مخکې له مخکې دوی په دغه برابر باندې خپل اقدامات وکړي. د ډایاک مدیریت ټینګار کوي هر هغه څوک چې غواړي د کورنیو چارو وزارت اړوند سیمو او تاسیساتو ویډیوګانې ثبت کړي باید له مخکې اړوندې ادارې په جریان کې واچوي او رسمي همغږي ترلاسه کړي. دغه د ډرون کامرو په هغې کې باید یادونه وکړو چې یو خو هغه ساحې دي چې هغه اماراتي مربوطه ساحې دي، نو د هغو څخه هم څوک نشي کولی چې د هغو څخه عکس یا ویډیو وکړي. او بله هغه چې دا مهمه خبره دا ده چې کوم څوک چې دغو ډرون کامرو څخه استفاده کو هغه به تر 2 ساعتو مخکې د کشف جرایم امیر ریاست مربوطه ولایاتو کې مربوطه معاینتونه چې دي دایاکو هغه به په جریان کې اچوي. وروسته د هغو نه به دوی د دغه هغه څخه استفاده کو ډرون کامرو څخه. البته په دغه موضوع کې بیا د ودونو تالارونه چې دي هوټل دغه نه دي کې شامل. اوس مهال یوازې هغه کسان د ډرون کامرو د کارونې اجازه لري چې د کورنیو چارو وزارت رسمي جواز ورسره موجود وي.